د پروګرام په دې برخه کې قیصر قیام ته بلنه ورکوم چې داسې خپله غزل راسره شریکې کړي. قیصر قیام. له ټولو اول خو ټولو ګډونوالو ته پښتون کلتور ورځ مبارکي وایم. غزل د ټولو ګډونوالو او د صدر صاحب په اجازه. مور مې ویل ورشه د دشمن نه هر حساب واخله. مور مې ویل ورشه د دشمن نه هر حساب واخله. پیسې راکړې ویلې ځان له پې کتاب واخله. پلار ته مې ویل چې دا د جنګ اوزار دې ټول خرڅ کا. پلار ته مې ویل چې دا د جنګ اوزار دې ټول خرڅ کا. ځان له پې دستار واخله او ما له پې رباب واخله. تا که هر څو راسره بد کړي دي خیر دی اشنا. تا که هر څو راسره بد کړي دي خیر دی اشنا. خو له ما نه بیا هم په بدل کې دا ګلاب واخله. سم په پرده کې به د اور غوندې ښکارې اشنا. سم په پرده کې به د اور غوندې ښکارې اشنا. ورور ته دې داسې وایه چې ما له یو نقاب واخله. او کیسر د مودو راسې ستا د ټینګې غاړې تږي. کیسر د مودو راسې ستا د ټینګې غاړې تږي. یوه ټینګه غاړه ورکه او ښه ډېر ثواب واخله. یو بله غزل سره صاحب اجازه. ځواني مې اوس هم ستا خو لږ سینګار غواړي. ځواني مې اوس هم ستا خو لږ سینګار غواړي. د چا کاته غواړي د چا دیدار غواړي. د خزا سپېره بادونه مې ډېر یوړل. د خزا سپېره بادونه مې ډېر یوړل. زړه مې اوس ښکلې هوا د بهار غواړي. شوګیرې ستا په یادونو نورې نه کړم. شوګیرې ستا په یادونو نورې نه کړم. زړه مې تا سره جانانه گفتار غواړي. ما په ځان کې اشنا دومره بدلون راوست. ما په ځان کې اشنا دومره بدلون راوست چې رقیب هم زما غوندې افکار غواړي. او بربادۍ ته مې هر څوک په تمه ناست وي. خیر یوازې راته مور او پلار غواړي. او ښکلو بد راسره کړي دي کیسره. ښکلو بد راسره کړي دي کیسره. زړه مې بیا هم ښکلو ناسته په جار غواړي. د توجه مې یوه نړۍ مننه.